شیر خدا مبارک حضرت عباس رضی اللہ عنہ مبارک رازے گلن فضل مبارک دا عباس مبارک بچی دی قسم مبارک دادا عباس مبارک بچی دی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دا مدینی دا جانان ازا کرد غلام نے حضرت شقران رضی اللہ عنہ مبارک دیور لغسل کی سالی وہ چکل مبارک لغسل ورگئی دا دی مبارک دا بدن نے کمیس مبارک رالے رکھولو خاطفی آواز راگے چھ زمان محبوب لا پجامو کی غسل ورکے بدل بے نخکار کوئے دا ٹول عمر دے بدن ٹول عمر دا حیاء دی زجن تیر کڑے دے پا بدن مبارک والا سنہ پا بوارا چوئے یو طرف بانے بل طرف بانے شیر خدا مبارک وہی دا مدینی منوری دا جانان دا شان نا قربان شم شکل دا غسل انتظام برابر شو او من حضور پاک مبارک دا مدینی جانان تدرے کفنون برابر کا ابو طلحہ مبارک دا حضور دا قبر مبارک دا خدمتو کا لحد دا پیغمبر پاک دیر خوخو نو دا لحد پروگرام ورتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ادا کا او شکل دا خدمتو نوشو اور رازی جی جنازہ کی خودے شوا فرشتگان راضی جبریل امین علیہ السلام میکائیل علیہ السلام فرشتو زان لجنازہ بیا اہل بیت راضی زان لجنازہ صحابہ راضی انصار زان لجنازہ مہاجرین راضی زان لجنازہ دا مدینی دا جانان کئی او بار روزی راضی جی اے حضور مبارک دا گل پورز وفاتو دا چارشنبی پشپبان حضور مبارک خور مبارک ہوتا پا مدینہ منورکی چکل خور مبارکی پیدا پاس واچو لے صحابہ چی واپس رات لے بی بی فاطمہ دروازہ کی والو لا بی زمان پا بابا جانم خور وارو لے زمان پا بابا جانم خور وارو لے زمان بابا جان پا قبرم خور دا پاس واچو لے صحابہ کرام مبارکانم ٹولنا قرار دی بلال حبشی مبارک اوبر آواغش دے او دا مدینی دا جانان پا قبر مبارکی چڑکو کی او دا گوریا سا دے پیغمبر گوری دا سی وفات نہ دے سنگ چی زما اسنا وفات دے پیغمبر مبارک تمام پیغمبران مبارکان شہداء دا پا دی خبلو قبرون کی جوندی دی زکا حضور مبارک ہوئی صحابہ تیوی چکم انسان لاغے و ما بانے سلام کمزی اورم و جواب ورکوم اسے ابتا صبح وفات نے حضور مبارک و توی وفات بدا سنیم صرف تاسن و پردہ کیما نور انما حرما علی الارض اتاکل اساد الانبیاء اللہ تعالیٰ پا زمکہ بانے دا پیغمبرانو جسی خوڑل حرام کری دی زمان جسا دا زمکہ خور نشی خوڑی طول پیغمبران پا خپلو قبرونو کی جوندی دی و دیتا اللہ رزقم ورکی الحمدللہ دا گوریاست حیات النبی دا کی دا محکم لرے چھ پیغمبر پاک مبارک دنیا نا پردہ دے خوئے زمان استاد پار سرور کونین پخپل روزہ مبارکی کے منگتا دعاگانی کئی منگو تاسو پا دعاگانو کی یادی و چکلے بلال حبشی راگے او دا مدینی دا جانان دا قبر دا پاس چی دا خلق دا عبو اچھی دا بلال حبشی طریقہ جوندے کئی چکل دا عبو اچھو لے او دا سیوکتا او جمعت تراغی مسلیت دا سیوکتا بس دا عشق خبری دی دا بیل کار دے دا دڑک کار دے دا دڑک کار دے اے مدینی منوری تا خیر آباد ہوئی اے مدینی منوری چکم مخت ماما کتا آغا مخنشتا دا کم مخدی دار بچے مانگاو آغا مخصنی نما حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان مبارک وطنی پریخا او حلب طلاق شام تلاڑو پا شام کے وقت رئی چیزا با قربان ما با دا حضور دا کل مخدیدار کو
اوس رانه حضور لاړه زه به چاته ګورم بلال حبشي مبارک ودرې سرور کونین مبارک ورته د خپل مخ مبارک نه نقابونه کولاو اقوم مولا ورته وی و بلالا 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 سوجدا چې مدینه منوره دې پرېښودله زما وطن دې پرېښودلو زما قرب جوار دې پرېښه دور دیوار دې پرېښه زما وطن دې پرېښه ای بلال حبشي مبارک چې حضور مبارک ولیده هغه ځای نه رامنډې 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 او چې کله حضور سلام مبارک مدینه منورې ته راورسېده ای هی هی نوې فضا خوره شوه وی هغه مؤذن راغلی چې کوم مؤذن به د مدینې منورې د جانان په زمانه باندې اذان کوو تمام خلق راله چې دې مسجد نبوي ته راننوته خلق ورته وی بلاله نه دې ورته وی څه وی وی راشه که نه هغه خپل ممبر ته دې وخېږه لږ اذان خو وکړه د هغه ورته وی قربان هغه خو به ما ته د مدینې جانان مخې ته ناستو اوس مې حضور مبارک په نظر باندې شینی زه اذان نشم کولی دا د عشق باب دی او دا د محبت باب دی خلق لاړ امام حسن او امام حسین یې راوسته وی د دین وسو د پیغمبر په خاطر اذان وکړه پس هغې مبارک چې وله راوسته وي یره که د حضور نصیب نه وي نو ما اذان نه کو اذان خانې ته وخته اذان شروع کړو الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله زنانو چی آواز وره نارینو وره اگلینو تمام خلق جماعت ترا منڈی وحی چی دا خواہ آسانو چی دا حضور مبارک پا زمانہ بکی دا طول خلق زنانا دا کوٹو چتونو تا براو خطا چتونو تا براو خطا اور از اگلینو جماعت شلو خوش کل بلال مبارک وی اشہد ان محمد رسول اللہ دقلتے بس بزان پینش سردلان درا پریود تے خلق ولرال سوک سینہ باندے سوک تندی باندے سوک پخبو باندے لاسوی چه ہوش کراغی بلال اولائے وی قربان ما بشکلو اشهد ان محمد رسول اللہ دا الفاظ بمیوی نو ما پا ازان کی دا مدینی دا جانان و دوحا مخو واللیل ظلف توقت دا حضور سلام چہرہ را تخکارا نشو پزان پیشوی نیم بسر دلان دی را غرزی دلیما عرض لرما حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء دا دنیا نا پردہ دے خدا خبر یا ساتے چی سرور کونین پخپل قبر مبارک کی جوندے دے جواب رکھے صدی پاول پیغمبران پخپل قبرون کی جوندی تمام شہداء صلحاء نیکان اولیاء پخپل قبرون کی جوندی دی الحمدللہ دیتا اللہ کلی زندگی ورکڑے دا کہ کم عاشق دا مدینی پا جانان سلامون آئی دا عاشقانو درودون خو سروری کونین برای راس ہوری الحمدللہ او شکم انسانی وی فرشتی مقرر دی اگا دا غیر عاشق درود دی اگا والا فرشتی و رسی
او ته پلانی د پلانی تا باندې دونه پیری درود مبارک ویلې او د حضور د عاشقانو درودونه د الله زمونږ او ستاسو نصیب کی دې چې په هر سیمه دې دا ګمانو کې چې زه د حضور مبارک په دربار شریف کې ما جواب راکې دا څه د کنه دا یو شعر د ته وې ما تاسو کسان وې د حضورم نشته کسان لګیک شي کنه دا چې دا واقع داسې و چې سړی خامخا ناقراره کوي د چې کله دا کتاب ګورم کنه د ما وته قطار د التم وتوخیرات ویږي ځکه چې خدای عجیبه مرحلې وي خو خود په دې خوشحاله وي چې خدایا د دغه ښکلي پیغمبر مبارک امتیان یو ټول وی الحمدلله لږ دړه د خلاصه اوی غم مصطفی جس کی سینے میں غم مصطفیٰ 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 جس کی سینے میں ہے جہاں 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 بھی رہے وہ مدینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تاسو وی چې دا څنګه تاسو د خبرې دلته کومه په خدای قسم زه د حضور د جنګلو خوا کې زما نظر بالکل د ما تصور هلته دی دا د عشق او د محبت باب دی الله دې زموږ او ستاسو د ټولو دغه محبت نصیب کړي او په ژوند خو دې بار بار دغه ځینه موږ ټولو ته الله خو یمین ووایي قبول کړي او دغه پیغمبر مبارک درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بكل معلوم لك د افغانستان یو مرګری دی هغه سوزله دغه وک واغوي ما ته بنات وي خو زه بس وخت ټیم دغه دی بل جمعه کې بقایا دا بقایا خلاصو غیر دغه مرګری دی بیا انتظار وکي او ته خیر دی الله زم د ټولو ملګرو دا محبت او د امین قبول کړي یا الله کریم ربا نمون د فیری طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا غلام نقشبندی سے په قبر باندې انوار او برکات نا پیر محمد طیب سے قبر کې خوشاله بابا صاحب رحمت الله علیه درجات بلند کی د دامان بابا استنگی ور فی صباح طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ صاحبان د قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی چشتی مبارکی بیر تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محوی سبحانی ادر شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید سے سعد سے بڑے سے سرکانوں سے بیزری سے مبارک دامان بابائی سے تنگیو بائی سے پھر صبح حضرت طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ زمونگ والدین کریمین ستاسو مشران زمونگ مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول امتیان و مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمال طول مسلمانان درجی اللہ بلند دغه پاکانو دغه نیکانو صلحو په خاطر په توفیل په حرمت خدای مونږ ټولو مرګرو باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي بیمارانو ته دعا کوي د حاضر مجمع کې څوک بیماری کورونو کې اسپیټالونو کې نارینا زنانا ماشومان بوډاګان ځوانان ټول بیمارانو ته الله سره زموږ صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیک عمل لپاره نصیب امين دارسلان والدی سے تب دعا کی تکدا سے بیمار دا مخامہ منیر ماں بیمار دی لدی کور والا بیمار نعمت اللہ سے دی والدہ سے بیمار دا نور سونا بیماران ٹول جی دعا کی یاد کے اللہ تعالیٰ جنہ تمام بیماران لسر زمونگا خدای دی ٹول مجمع کی سونا بیمارانی کنو ٹولو لسر زمان دخپل منگی و بیا دخپل جگہ و دخپل جامع و دا گلاس و بوالا شفا کے دا ٹول نصیحت ورکی دا نیک عمل قرضداران چه سونی سر زمان دا قرضونو نے اخلاص کی کستا بقایرہ بانی خدای غنڈی بقایرہ تراو بخی او یا اللہ کریم رب کدستا دا بندگانو بقایرہ بانی توفیق را کچی دا ورطا دا کو توفیق را کچی دا کو توفیق را کچی دا کو دم دا طولو یا اللہ خیر خاتمہ خراب مکی دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو بانی مالا مال کی چاہتا سب مشکلاتی زمون دی مرگری بچی تا مشکلاتی تاسو تا چاہتا عمر سے خدای زمون دا طولو مشکلات غمونا دردونا تکلیفونا دا نبی پاک صاحب الاولاق دا کل مق مبارک پا خاطر خدای پا خوشحالو بانے بدل گئی یا اللہ موسیٰ را خدای امدادوناو کی یا اللہ کریم رب زمون دا کم ملگرو لاری بندی لاری و تصرم را کلاو کی دا رحمتونو دا خیرونو دا برکتونو
د شرافتونو د عزتونو دروازې ورته سره زما راکولاوګئ د غمونو د دردونو د آفتونو د مصیبتونو د ناڅاپي حادثو اکسیډنټونو د هر قسم درد او د غم او د پریشانۍ دروازې رانه خدایه بندې کړي خدای دا ټول ملګري خدای خوشحاله کړي په مال اولاد کې د ټولو سره زما برکتونه کړي څونه ملګري چې راځي مشران نوجوانان مېلمان لرې نږدې نه الله ټول خوشحاله کړي لا یو کم ملګري په محبت اوري خدای غ لا یو عالم خوشحاله کړي نارینه زنانې ټولو له الله ډېر خیر سره زما ورکړي په مال او په اولاد زموږ د دې ټولو ملګرو برکتونه کړي کریم رب جل جلاله زموږ د ټولو ملګرو د دنیا او د آخرت په خوشحالو باندې خدای مونږ ټول مالامال کړي ستاسو بچي زموږ بچي الله ټول کامیاب کړي د قرآن کریم او دین خدمت کې هم د دنیا ګورو ګورته ورسه بسرم ستاره زو استاد دیدار قید جهان گواند جنت الفردوس کې خدای اعلی او بالا مقام نصیب کړي زنکدن کې خدای په یو ځای باندې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله لا اله